ګرانو ملګرو، وایي پردی غم نیم اختر وي. دغه د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو وژل کېدو پسې تاسو ګورئ چې افغانان ډول ډول تبصرې کوي. ځینې پرې خوشحال دي، ځینې وایي، ځینې د هغه ځوان کیسه را یادوي چې سوځېده او اوبه یې غوښتې. زه په دې نه غږېږم چې افغانان په حقه دي یا ناحقه دي، خو موږ په دې ویاړل یو وخت چې روسیه یا شوروي څو ټوټې کړ. خو که اوس ګورو، روسیه بیرته همغه شوروي په څېر ده، که شوروي نوم نه لري د همغه لوبې کوي، ځان باندې نوي روسیه نوم ایښی. او خبره دا ده چې زموږ وضعیت تر همغه پخوا هم بدتر سوی. د نورو په ناکامي یا په بدمرغي خوشحالېدلو باندې چاته څه ګټه نه رسېږي. د همدې په ځای په کار ده چې په خپلو ستونزو غور وکړو. ولې موږ مجبوریږو چې بهر ته ځو، یا ولې موږ دومره بې اهمیته یو چې سوځېږو، څوک اوبه نه راکوي. نور مرګ، غم، دا ټول په هر چا راځي. پښتو بل متل ده وایي چې مرګ مست اوښ دی، د هر چا وربوی کې چوکېږي. او دا ډول روسان هم چې یاد کړه، روسان هم زما په خیال همداسې یو متل لري چې مرګ د اوښ په څېر یوه ورځ د هر چا د کور دروازې ته ورځي.